صحابي راغی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی غلام څو پیرې معاف کولی شي دا غلام چې د سړي ګناه وکړي څو پیرې معاف کولی شي په ورځ کې لکه موږ وایو زما دا نوکر دی مړه په مخه غلطی کی وی څو پیرې معاف کولی شي د معافۍ خو به څه حد که نه یو پیری معاف کما دو پیری معاف کم په ورځ کې درې پیری معاف کما څو پیری معاف کولی شي امام الانبیاء ورته فرمایي وی په یوه ورځ کې اویا پیری معاف کوه اویا پیری که اویا پیری دی غلام ګناه وکړي که نه اویا پیری ستا نافرماني وکړي نو په یوه ورځ کې اویا پیری معاف کوه اویا چاته به تکلیف نه ورکوي چاته به تکلیف نه ورکوي صحابي وایي مونږ په لاره روانو نبی علیہ السلام رانه لږ اودس ماتې ته لاړ چې وی راغی نو یوه چینچڼه وه سره مرغۍ وه مونږ د هغې دوه بچي نیولي وو او هغه مرغۍ داسې په مونږ چورلېدله وی نبی علیہ السلام وی چې د دې بچي چا نیولي دي دا ولې دا چړاړ کوي دا ولې دا چغې وي دې له دا تکلیف څوک ورکوي مونږ یو دوه بچي دي مونږ سره وی شا به یې واپس یې کوي ورته شا به یې واپس یې کوي ورته مونږ پرېښودل هغه مرغۍ واپس لاړل هغه وی داسې به نه کوئ چې مخې ته لاړو اور لګېدلی و اور چا لګولی و د میږو سوړه یې سېزلې وه نبي علیه السلام وی دا اور چا لګولی دا پلانې داسې مه کوئ په اور به عذاب صرف یو د الله ذات ورکوي مخلوق په اور عذاب نه ورکوي نن خلقي یقین وکړه خدای دې رحم وکړي منګکانو باندې تیل واړي د پاسه تیلې ورته ووایي هغه منګک روانې الله اکبر په اور عذاب ورکول دا د یو د الله د ذات صفت د مچو ګب به اور ورته مخې ته برابر کړي بری ورته ونیسي او د مچو ګب وسیزي سیزي که نه سیزي په اور عذاب ورکول دا د الله د ذات خاص په دې به الله عذاب ورکوي په دې به ته عذاب نه ورکوي په دې به ته عذاب نه ورکوي او که نه څه زده کوي کور کې بیبي چېرته په مخ ونه وخي د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې دا به په مخ نه وخي او دی چې ورله ګزار را پرېږدي نو دا مخ ونه رسي کله یې سترګه پړسېدلې کله یې د مخ ګونه ورانه کړي کله یې مخ پټ کړی ډاکټر له به لاړه شي ډاکټر ورته وایي رپوټ ولیکه هغې پورې دوایي نه در کوم دا ورته وایي زه غورځېدلې یم وایي بس زه رپوټ نه کوم زه غورځېدلې یم دا کور کې ارتاوه شوې یم دلته دې برید جګ جګ کې وي زه مړه معافې کړم وایم دوایي ولې ولیکله دلته معاف کړي خو ندوع الموازین القسط لیوم القیامه یوه غټه طلب لګېدلې دا فیصلې بلته دوباره بیا کېږي ته خبرې چې دې ښځې دړنه معاف کړی ته خبرې تا سره څه دلیل شته چې دړنه یې معاف کړی او وایي که نه معاف کوم نو کور ته به ځم که نه بیا مې خیر شته نو دا خو معافي شوله نه دا معافي ده بیا چې پر ازان نو دغه تلی ته به مخامخ کېږي که نه چې دا ګناه دله کېږي او رب دې دغې تلی ته مخامخ کړي چې ما درته نه ویلي چې په مخ په وخل نه کوي په مخ به بیبي نه وخي دا مې درته ویلي و څاروي له به په مخ داغ هم نږدې په مخ په چاله داغ نږدې او دا مخ ډیر منوره چهره ده او دا تندې بچا ته ټیټایب نه دا صرف مونږ یو د الله ذات ته په خورو کېږدو په دې د الله ذات ته سجده لګي دا کو بنده جهنم تم لاړ شي خو چې مسلمانی دا د سجدي ځایونه به الله نه سیزي په جهنم کې د دې نه به پیژنده شي چې دا مسلمان دی په جهنم کې به دا ځایونه بچي او ته نن دې له ګزار را پرېږدې د مخ ګونه ولا ورانه کې نه ټیم په ټیم تپوس کوئ کور کې د معاملاتو تپوس کوئ کو دکانداري د دکاندارۍ د معاملاتو تپوس کوه